السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هاو ټو پښتو یوټیوب چینل ډېرو درنو عزتمندو مینوالو په دې هیله یم چې ټول به جوړ و روغ ښه خوشحاله او د صحت جامې وم پرتن یم. محمد عارف صمیم یم او نن یو ځل بیا له دې ویډیو سره تاسو له هاو ټو پښتو یوټیوب چینل څخه حاضر یم. ملګرو په دغه ویډیو کې تاسو ته ښایم چې څنګه کولی شو د انډرایډ موبایل سرعت زیات کړو، د موبایل سپیډ چټک کړو. نو د دغه ویډیو په لیدلو سره تاسو کولی شئ د هر انډرایډ موبایل سرعت د خپل اندازې څخه زیات کړئ، چټک یې کړئ. ملګرو دغه ویډیو پیلولو مخکې تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په څنګ کې د بیل آیکان کلیک کړئ تر څو زموږ هره ویډیو سره تاسو ته در ورسیږي. ملګرو له تاسو څخه هیله کوم چې دغه ویډیو مو هم له ملګرو سره شریکه کړئ. ملګرو تاسو به لومړی د موبایل سیټینګ ته راسئ، د موبایل تنظیمات به پیدا کړئ. تنظیماتو ته به تاسو دننه سئ، دلته به تر ټولو اخر لاندې لاړ سئ ښکته اباوټ پن ته. اباوټ پن یعنی د موبایل په اړه دلته به تاسو کلیک وکړئ او دلته به لاندې لاړ سئ، بولډ نمبر به پیدا کړئ. ملګرو دغه د بولډ نمبر دلته لیکلي په دغه به تاسو شپږ ځلې پرله پسې کلیک وکړئ. ما کلیک پرې کړی ده او هیڅ اړتیا نشته او دغه اپشن چې ده ماته د مخه پیدا شوی ده. بیرته به تاسو شاته راسئ او دلته به یو نوی اپشن د ډویریفر آپشنز په نوم پیدا شوی وي، همدغه اپشن دلته به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو لاندې لاړ سئ. ما د مخه سپیډ زیات کړی ده او اړتیا نشته چې سپیډ زیات کړم ځکه زما د موبایل سپیډ زیات دی. دا به تاسو په 0.5 کې کړئ. تاسو وینئ 0.5 کې که آپ وي لکه ما چې مخکې کړی و هغسې د دغه نه هم تیز ده، خو دغه تنظیم کې 0.5 کې بیخي سم په اندازه ده. تاسو د خپل موبایل سرعت سلو کولی هم شئ، هر څومره چې سلو کوئ هغومره سلو کیږي او دلته خپل د موبایل سرعت چټک کولی هم شئ. ملګرو دغه ویډیو هیله مند یم چې ویډیو به مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. تر بلې ویډیو چې زه محمد عارف صمیم ستاسو په خدمت کې حاضر یم، په لوی او بخښونکي څښتن تعالی مو سپارم. د خدای په امان.